زپزان ناس کوم خپل انداز کوم بیبو بیبو زپزان ناس کوم خپل انداز کوم بیبو بیبو یار د ساره اس طرح وتی دي دوه ورځې یو چوتې مونږ یار وګورو کاغه کا څنګه خلف لاله ولې خپه یار داسې بېسوره ولې خلف لاله یار دا اوس قسم دی یار دا غریبۍ د خیلو کې عمران خاني ده والله چې کاروبار هم نشته دی والله چې وځو ننوځو والله چې د کوچین سپېږله چې کور ته ننوځو ښځې راسې داسې جبره ویستلي والله چې د هغه نه ښه تنګ رالو یار دا سو یار اوف یار دا خو مونږ چې لوپرانې کوو دا دي او سکول ته لاړو لا شلګونو پکې لا په بیله د پلار نه راولو شلګون راکړو دا خو مونږ ډېر خفه شو یار خلف لاله به څه به مړه یار قسم دی عمران خاني سوف یار بیخي کار نه کېږي یار دا ولې وعلیکم السلام دوست اخي ګوره خلف الله لاده چې کار دی تا واده کړی دی دومره وخت وشو هغه دی دوه بچي دي موږ دغه ښار نه راغلی چې موږ له شیریني وکړي ولې نه قربان تاسو زموږ دپاره دومره محنت کړی د هغه زما د غریبۍ جونګړې ته راغلی سي روټۍ څه ته وایي په سر سترګو په زه مې د دوست ته وایم چې خبره وکړو چې به ورځو اوف یار دا د ما اوس یې وویل که نه والله چې غریبي ده اوس کاروبار نشته دی دا هم راباندې بره راغلی دا به څه کېږي یار دا ولې اوس خلف لاله څه به ورته وکړو یاره نو راځئ دوستانو کوشه مړه د غریب او د هغه مورې نو خیر مې هغه دلې نشته خو ورمنډې واویستې ربه دا زما غری دا زما دې کې مان به پړای یا الله بخیر د پلار تر کې بلا کوي مال پر وې چې بل پلار کې خو به لا بخير كده وای پسر زما بی خون بتاله درکینا مال تور د جالیلو پټا د خارت روړه جانانا خبران درته پسر زما بی خون بتاله درکینا مال تور د جالیلو پټا د خارت روړه جانانا بیبي در غاله ولې زړه واګه ځان زړ څنګه جوړه کړې ده يا الله بخير كذبان بقول بالي لا بخاومه خدي بلاد توبه انا بقول لك من الله يوغا مش تاني بس قاعدين على مالي خدي هذا غاركي یا خځې پاسه بار مېلمانه راغلي چې چای مې بندوبست ولوه الا چای ولا وکا زار په کور کې چې زار وخت وته څه شاته راوړي چې بل باخه کما بندوبست عزت خیر مې رو